امن دې نه راشي د دې نه وروستو زما د یاسمین لالی یې ووژلو امن دې نه راشي د دې نه وروستو زما د یاسمین لالی یې ووژلو امن دې نه راشي د دې نه وروستو بس ته یې پرېږده زوروره خلک ځان ورباندې کوڼ کي په یوه نیمه خبره ښه د مینې ډک سړی وي خو د مینې ناخبره ذره فکر در کې نشته مسلمان یې که کافره ستا په غم کې عمر تیر شو بې تعلیمه بې هنره زه تا وګټله خات شي زما بیله بختوره زه غلطي خپله منمه ما غلطي وکړه جانانه زما هسې دغه حال و تا بیخي وکړه جانانه ما به ویلې په کلار شه تا تا دې وکړه جانانه څومره لویه فیصله دي سمدستي وکړه جانانه اوس ته چېرته کې یې ورکه ای زما نبي درکه ای زما د زړګي خانه ای زما د زړه ملکه جدایي زغملی نه شي بېرته راشه وناسکه ما دې نښې سنبال کړي دا پانزیب دا دې کنجکه ما دې نښې سنبال کړي دا پانزیب دا دې کنجکه زه چې زو دې نری باره له دې ګډو له کنډکه کډه کوډه دې رانغاړه د لیوال سره ښه کلکه موږ نه پاتې د ریباره ستا خواري زما نینځکه چې جانان ترې کډه وکړه موږ په دې کلي کې سکه یو څو شعرونه وایم بیا به دغه نظم ته راځمه قربان چې ناست یم موبایل به نه بندوئ نه به بندوئ عایشه وسیا وا وا تا سره پټې رابطې نه وروستو پوره کیسه شوم د کیسې نه وروستو تا سره پټې رابطې نه وروستو پوره کیسه شوم د کیسې نه وروستو زما نیازبین لالی یې ووژلو امن دې نه راځي د دې نه وروستو زما نیازبین لالی یې ووژلو امن دې نه راځي د دې نه وروستو زما نیازبین لالی یې ووژلو امن دې نه راځي د دې نه وروستو زما نیازبین لالی یې ووژلو امن دې نه راځي د دې نه وروستو زما نیازبین لالی یې ووژلو امن دې نه راځي د دې نه وروستو په خپل نصیب باندې ښه ډېر وژاړم لکه د ډمې تماشې نه وروستو اول مې ګوره حافظه وبیله بیا مې نظر د حافظې نه وروستو په خپل نصیب باندې ښه ډېر وژاړم لکه د ډمې تماشې نه وروستو لیواله امن امن چغې وخو مونږ اکثر د جنازې نه وروستو لیواله امن امن چغې وخو مونږ اکثر د جنازې نه وروستو زما نیازبین لالی یې ووژلو امن دې نه راځي د دې نه وروستو به زه ستړی کېږم دغه اخري نظم درته وایم چله اله پیره بابا راشي اله پیره بابا راشي چې خبر په انتها شي د روپۍ به پاتې نه شي چې د ښکلو په سلا شي د یو ښکلي ملاقات کې نه شپیلي نه د یو ښکلي ملاقات کې دواړه ورک په خپل ذات کې د سلام او کلام وروستو ښه د ډېر احترام وروستو بس په شمار یو څو لمحو کې بېرته تلو او خپل نیوو کې بیا یو څو قدمه وړاندې بیا په بېرته راکتو کې دا دې کوم رقم اندازو چې په دې کې دې څه راز و نه تپوس کړي نه سلا کړي بس زمونږ د زړګي غلا کړي زه په مینه څه پوهېږم ته په ټوکو کې رښتیا شي اله پیره بابا راشي اله پیره بابا راشي او ته چې ما خو لږ ما به زه ملای تاسو وایې لږ څه فرق یې که نه اله پیره بابا راشي او ته چې داسې په خندا شي لکه زرکه په یو سا شي ته خبرې لیونیا راتاوان به هم په ما شي ته چې داسې شور او شر کړي اوس به ټول کلی خبر کړي بیا د مینې تهمتونه دا کاږه واږه نیتونه دلته کار په پیسه کېږي او موږ نه لرو نوټونه یا زموږ خالي جیبونه دلته خلکو پیغورونه یو ناترسه زمانه شي بل زموږ خوار نصیبونه دلته څاڅکي هم ګویا شي دلته اوري دیوالونه ستا د مینې راز به تویږي د الزام شمېره بادونه نه خبره به رسوا شي اله پیره بابا راشي اله پیره واورئ بیا خبر له پښتونخوا شي بیا خبرې له نظام شي بیا خبرې له باچا شي په توبو به توبهګار شي مجبورن به په ژړا شي عدالت نه که خبر شوي حقیقت نه که خبر شوي د ځنګل په شان قانون دی ریاست
سیاست نه که خبر شوي دلته ځای پر ځای وژنه نه تپوس ته نه پوښتنه بس عیاش عیاشي ده زوروره بدماشي ده زلیوال بیخي کمزوری مهربانه پاک الله شي الله پیره بابا راشي الله پیره بابا راشي